بسم الله الرحمن الرحیم. د هایدروجن اتوم لومړی مدار انرژی موږ په سی جی سیستم کې څنګه معلومو او په ام کیس کې څنګه معلومو. لومړی راځو سی جی سیستم کې موږ د غواړو چې د هایدروجن مجموعي انرژي پیدا کړو په لومړني مدار کې. نو په سی جی سیستم کې موږ ویلو چې ای ان موږ سره دا مثال کېږي منفي ګوره لکانو 2 پای ام ای سلور ایچ مربع ضرب زد مربع ان مربع. نو کله چې موږ سره موږ مخکې ویلو چې ان کله یو وي او زد هم یو وي، نو دې مطلب دی چې دا د هایدروجن د پاره لومړی د پاره موږ دا محاسبه کوو. نو زه لیکم چې E1 چې هایدروجن د پاره ځکه چې زد موږ یو نیولی دی، نو دا به موږ سره شي منفي 2 پای مربع ام ای سلور ایچ مربع ضرب زد قیمت موږ یو نیولی نو یو مربع، همدارنګه ان قیمت موږ یو نیولی نو هغه یو مربع. او همدارنګه موږ که سی جی سیستم کې قیمتونه وضع کو نو ام قیمت موږ سره په سی جی اس کې 9.1 دی نسبت منفي 28 ګرام کېږي د الکترون کتله. ای چې دا موږ سره 4.8 نسبت منفي 10 کېږي ای سی یو الیکتریک سټیټیک یونټ. ایچ چې دی دا موږ سره 6.6 نسبت منفي 20 ارګ چې د چې سیستم کې د انرژي واحد دی او سکند څه ده. او همدارنګه موږ ته دا معلومه ده چې ارګ په سی جی سیستم کې موږ سره ګرام سانتي متر 2 او سکند منفي 2 دې سره مساوي دی. او په ای اس یو چې د الیکټریک یونټ چې دی دا موږ سره مساوي کېږي ګرام د جزر لاندې، همدارنګه سانتي متر دا 3/2 مساوي کېږي او سکند چې دی دا منفي 1 دی. نو کله چې دا موږ وضع کو په دې معادله کې دا قیمتونه، نو موږ سره به راشي E1 د هایدروجن دپاره دا قیمتونه که موږ وضع کو صحیح ده په دې معادله کې، نو موږ سره به راشي منفي 2 پای قیمت 3.14 دی په توان د 2 ام موږ سره دی 9.11 نسبت منفي 28 او ای چې دا موږ سره 4.8 نسبت منفي 10 په توان د 4 او ایچ قیمت چې دی موږ سره 6.2 نسبت منفي 20 په توان د 2. دا چې کله موږ وضع کو نو دې نه موږ سره راځي منفي 2.1 لس په توان د 11 ای آر جی ارګ اتوم معکوس یعنی پی اتوم صحیح ده. دا ارګ اتوم شو او بیا که موږ واړو راواړو یو بل سره نو الکترون وولټ کې بعد د انرژي موږ سره شي منفي 14.6 الکترون وولټ پر اتوم پی اتوم. او همدارنګه موږ سره که ارګ پر مول واخلو نو منفي 14.12 ضرب 10 په توان د 10 ارګ فی مول. او دا طریقې موږ مخکې ښودلې وي چې څنګه موږ یو واحد بل واحد ته څه کولی شو اړولی شو. نو تېر لیکچر کې دا شیان شته دی. ها راځو اوس په ایس آی سیستم انټرنیشنل واحداتو کې ایس آی یونټس کې موږ څنګه کولی شو چې محاسبه کوو.
نو SI یونټ کې موږ سره انرژي چې ده دا موږ سره مساوي منفي ME4 اته اپسلان مربع H مربع او ضرب Z مربع او N مربع دا موږ سره موږ دا هم ویلی چې N کله موږ یو ونیسو او Z یو ونیسو نو دا به د هایدروجن لومړي مدار دپاره وي نو او همدارنګې موږ قیمتونه دې کې وضع کوو صحیح ده لکه M قیمت په MK سیستم کې کتله چې دا 9.11 نسبتاً منفي 11 کیلوګرامه ده الکترون چې دی الکترون د قیمت 1.6 نسبتاً د منفي 19 کولمب دی او اپسلان قیمت 7.15 نسبتاً د 12 منفي 12 جول منفي یو کولمب 2 او متر یو دی او H قیمت چې دی هغه 6.2 نسبتاً منفي 40 جول سیکنډ دی نو دا که موږ دغه کې وضع کوو صحیح ده موږ سره منفي M قیمت 9.11 نسبتاً د منفي 11 او E قیمت موږ سره 1.6 نسبتاً د منفي 19 Z قیمت یو مربع او N قیمت هم یو مربع شي اته اپسلان قیمت 8.15 نسبتاً منفي 12 دی خو په توان د 2 او H قیمت 6.6 نسبتاً د منفي 4 دی په توان د 2 دا چې کله موږ وضع کوو دې کې نو موږ سره به EN چې دی وبخئ اوس خو قیمت بدل شو اوس په زه لیکم E1 د هایدروجن دپاره او دلته به E1 هایدروجن دپاره د اتومي نمبر موږ یو نیولې دا موږ سره راشي منفي 2.18 نسبت منفي 18 جوله دا پی اتوم دی یو قیمتي دا راځي او که بیا موږ راواړو نور واحدات ته دا بیا موږ سره منفي 14.12 نسبتاً د 15 دا به جول فی مول شي بیا ډوکې ضرب ورکو او همدارنګې موږ سره E1 هایدروجن دپاره په کیلو جول کې نو موږ سره منفي 14.129 ضرب نسبتاً د 2 خو دا کیلو جول کې خبره شوې ده کیلو جول فی مول کې نو دا موږ سره د هایدروجن د لومړي مدار چې دی هغه لومړي مدار موږ سره انرژي وه چې د هایدروجن لومړي مدار کې تاویږي د ټوټل یا مجموعي انرژي موږ سره څومره کېږي په مختلفو واحداتو کې